Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the well and different uses of well. نن به موږ د ویل په باره کې خبره کوو او ډیره انفارمیټیو ویډیو ده. د ویل به موږ مختلف استعمال په دې ویډیو کې یادو او ډیره په اسان الفاظو کې به تاسو په ویل باندې پوه شئ او ویل ډیر ضروری ده چې تاسو ویل وپېژنئ. تاسو په ډېرې سنټنس جوړولی شئ. نو ویل موږ ایکسپلین کوو اوس ویل به موږ د دریو څیزونو دپاره استعمالو. یو به بلا موږ د انټینشن دپاره استعمالو، د خپل انټینشن مطلب ارادې دپاره به دا موږ استعمالو. لکه زه اګزامپل ورکړم چې I will be a doctor. زه به یو ډاکټر یم. نو دا ما اراده وکړله، دا موږ د ارادې دپاره استعمال کو. او دا به موږ د هوپ دپاره هم استعمالو، د امید دپاره به هم استعمالو، او بل به دا موږ استعمالو د پریډکشن دپاره یا د اپسټیمیشن دپاره به دا موږ استعمالو. زه فسټ اف آل لیکم چې ویل موږ استعمالو د انټینشن دپاره موږ ویل استعمالو. ویل به موږ استعمالو د انټینشن دپاره. دا چې موږ د انټینشن دپاره استعمالو، سټرکچر به زموږ څه تاسو ته چې سټرکچر یاد شي نو بیا په اسانو الفاظو کې تاسو جمله شئ جوړولی. چې کله موږ ویل استعمال کوو، د ویل یوز کوو، موږ کله ویل استعمالو نو فسټ اف آل به موږ سبجیکټ ولیکو. نو د دې به سټرکچر څه شي؟ سبجیکټ بای د سبجیکټ نه بعد به موږ ولګو ویل. د سبجیکټ نه بعد به ویلی او د ویل نه بعد به ورب وي. د ورب فسټ فارم بای، د ورب فسټ فارم بای او پلس ابجیکټ بای. دا د دې سټرکچر شو او د دې سټرکچر په ذریعه باندې به سنټنس ډېرې سنټنس تاسو شئ جوړولی. دا د دې سټرکچر شو. زه اګزامپل ورکړم چې دا موږ څنګه د انټینشن دپاره استعمالو. زه اګزامپل ورکړم، زه وایم چې I will meet him. زه به د هغه سره میلاویږم. دا ما اراده کړې ده چې زه به د هغه سره میلاویږم. نو دا موږ د انټینشن دپاره استعمال کو. یا زه بل اګزامپل ورکړم چې I will be a doctor. زه به یو ډاکټر یم، زه به یو ډاکټر جوړېږم. نو دا ما اراده کړې ده او ما استعمال کو ویلو، خپله اراده مې ایکسپریس کړله. نو کله چې موږ خپله اراده کوو هغه موږ په څه باندې ظاهروو، په څه به ایکسپریس کوو؟ د ویل په ذریعه به ایکسپریس کوو. ما اګزامپل یې ورکړي چې I will meet him. زه به د هغه سره میلاویږم. دا ما اراده کړې زه به د هغه سره میلاویږم. I will be a doctor. زه به یو ډاکټر جوړېږم یا زه به یو ډاکټر یم. دا ما اراده کړې زه به ډاکټر جوړېږم. او I will go there. زه به هلته ځم. دا ما اراده کړې ده. I will pass the exam. استعمال کو د انټینشن دپاره. ما دوه سنټنس ډرا کړلي او په اسان الفاظو کې به تاسو پوه شوي وئ. نو انټینشن دپاره موږ ویل استعمالو. او بل زه ډرا کوم چې ویل به موږ استعمالو د هوپ دپاره به موږ ویل استعمالو. چې یو کار کول زموږ امید دي. کله چې موږ خپل امید ظاهرو، خپل امید ایکسپریس کوو، موږ باید د ویل په ذریعه باندې ایکسپریس کوو. سټرکچر یې هم دغه سټرکچر دی. زه اګزامپل ورکړم، زه وایم چې I will pass the test. I will pass the test. زه به ټیسټ پاس کړم. دا زما امید دی د خپل ځان چې زه به ټیسټ پاس کړم. نو موږ هوپ ایکسپریس کو د چا په ذریعه؟ د ویل په ذریعه. او زه بل اګزامپل ورکړم چې زه وایم چې You will be fine. ته به ښه. دا زما امید ده چې ته به ښه. نو موږ خپل امید په څه په ذریعه ایکسپریس کو؟ د ویل په ذریعه. موږ انټینشن هم د ویل په ذریعه ایکسپریس کوو او خپل امید هم د ویل په ذریعه ایکسپریس کوو. او بل موږ پریډکشن موږ پیشنګویي چې کله کوو نو هغه به هم موږ د ویل په ذریعه ایکسپریس کوو. د پریډکشن مطلب دی پیشنګویي، چې ته یو کار پیشنګویي کې. لکه زه اګزامپل ورکړم چې It will rain
today کېدای شي نن باران شي دا زه پیشنګویي کوم کېدای شي باران شي زه اگزامپل ورکړم چې زه وایم چې it will rain today کېدای شي نن باران شي دا زه پیشنګویي کوم زه پیشنګویي کوم چې you will fail in exam ته به په اگزام کې په امتحان کې فیل کېږي دا زما پیشنګویي ده چې ته په امتحان کې فیل کېږي یا زه وایم چې you will fall down ته به راغورځېږي زه داسې پیشنګویي کوم زه یا وایم چې he will die in 2 days هغه په 2 ورځو کې مړه کېږي زه داسې پیشنګویي کوم نو کله چې موږ خپل انټینشن ایکسپریس کوو خپل هوپ ایکسپریس کوو او کوم چې موږ پریډکشن کوو پیشنګویي کوو هغه ایکسپریس کوو نو دا موږ د څه په ذریعه ایکسپریس کوو د ویل په ذریعه نو ما سنټینس یې ولیکلي زما امید دی چې تاسو په دې باندې په اسان الفاظو کې پوه شوي وئ یو ځل یې زه بیا ریپیټ کوم او ویل زموږ سره څه دی ویل به موږ استعمالوو د 3 څیزونو دپاره د انټینشن دپاره به استعمالوو د انټینشن مطلب د اراده د هوپ دپاره به استعمالوو د هوپ مطلب د امید او د پریډکشن دپاره به استعمالوو د پریډکشن مطلب د پیشنګویي نو کله چې زه د انټینشن دپاره استعمالوم زه به وایم چې I will meet him ما سنټنس راغلی چې I will meet him زه به د هغه سره میلاویږم ما دا اراده کړ چې زه به د هغه سره میلاویږم نو دا ما انټینشن ایکسپریس کو یا زه وایم چې I will be a doctor زه به یو ډاکټر جوړیږم ما دا اراده کړه چې زه به یو ډاکټر یم او I will pass the test زه به ټیسټ پاس کوم دا زما امید ده چې زه به ټیسټ پاس کوم You will be fine ته به ښه دا زما امید ده چې ته به ښه روغ جوړ It will rain today کېدای شي نن باران وشي زه داسې پیشنګویي کوم چې باران وشي You will fail in exam ته به په امتحان کې فیل کېږي زه داسې پیشنګویي کوم چې ته په امتحان کې فیل کېږي نو دا ډفرنټ یوزز د ویلو د ویل کنسپټ کلیر شو په دې ویډیو کې موږ ډسکس کوو ویلو او په ډېر اسان الفاظو کې به تاسو پوه شوي وئ چې د ویل څه استعمال دي